غرنا غرنا بوسيدا. السلام علیکم ورحمت الله. قدر مریدونکو بیا هم د خوشحالۍ زاده چې ډېری هیوادوالو ته به سره غوښه هغې تر څنګ نور هغه اړین مواد غوړي شول او بانجان شول او مرچ شول او هوږه شوه هغه به توضیح کوو. لیدونکو یو شي ته زه چې خوشحالېږم د سړي اطمینان پرې حاصلېږي. دا به تاسې ګوره دا ټپه شوې ده. هر څوک چې مال اخلي کوشتار ته به یې وړي هلته به حلالېږي هغې نه بعد به ټپه کېږي بیا به یې ته تقسیموي. تر هغې پورې هېڅ هم نشي کولی. نو دغه انشاءالله زموږ کار روان دی او دغه تر غریبانو بې رسوو تر هغو خلکو بې رسوو چې څوک کور کې هېڅ هم نه لري او دغه صدقه او بهترین وخت دی روژه ده. راځئ تاسو صدقې وکړئ تر څو هغه بیچاره خلکو ارمانونه پوره شي کوم چې د بیګا او د سبا لپاره ډوډۍ نه لري او ونه لري. نو موږ سره اوس زموږ کار جریان لري. لیدونکو دغه دی زموږ کار تر دغه ځایه راورسېدو. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر وخت چې کومه صدقه کوو د هر نګاه نه فرا وي. لکه غوښه اچوو د کور په اندازه دغه ده دا بندومه پیاز ورته اچوو هوږه م اچوو الوګان هم اچوو بادرنګ هم اچوو مرچ هم اچوو بانجان هم اچوو لیمو هم ورته اچوو غوړي هم ورته اچوو. شاید داسې فامیلونه واوسي چې هغوی دغو شیانو ته لاس یې ونه رسېږي او بېوزله وي او بېچاره وي. نو موږ غواړو چې د هرې نګاه نه دغه صدقه پوره وي. دا صدقه موږ توضیح کوو. موږ سره اوسئ. زندگی دا ته هم ژاړې زه هم ژاړم څومره لرې ګلغې. روژه در لپاره څه پخ کړي دي؟ څه دې پخ کړي روژه مات؟ ها؟ څه دې وړي کور ته؟ دا واخله. د غوښه پخه کړې وي بیا موږ سره ځو کور ته. پخه ده دا؟ دغه ده پخه یې کړه. خدای په امان. څو روپۍ دې ګټلي دي؟ څو روپۍ دې ګټلي؟ اوس څه پخلي کور ته؟ ته دا نږدې شه نږدې شه لکه نږدې شه کور ته څه پخلي؟ څه شی؟ دا لکه مړۍ شو لکه سعودي سامان شو لکه پوړۍ شو. دغه د غوښې واخله هر څه پکې شته. صحیح ده؟ شپېته روپۍ دې جیب کې واچوه خپلې کور ته وړه. سبزیات روژه مات هر څه پکې شته. السلام علیکم. موږ سره مېلمانه یو نن لکه ټیټ شه نن سره مېلمانه یو موږ. صحیح دی ویل نه. څه دې پخوي د روژه ماتي کې؟ روژه ماتي کې چې څه تیار وي نو پاته یې موږ ته نه لګېږي. بیا هو او د غږ برخې لږ چې به وي هم دغه روژه پسې اوسه څه الله دې قبول هر شی ورکېږي. خوشحال دی صحیح دی؟ زنده څه څو روپۍ دې ګټلي دي؟ ولا یو سل اتیا روپۍ دې راشه یو سل اتیا دې څه اخلي اوسه؟ بانجان نوره دا لږ الوګان دا به دې واخله. بانجان هم شته لوګان هم شته غوښه هم شته هغه دې جیب کې واچوه بچه دې کور ته یوسه. صحیح ده؟ ای صاحب سړی ماشئ خبره درته کوم ګډۍ چلوي. مونږ د سره زو روژه ماتي کې تا څه پخ کړي دي؟ شمال پلای بنګي باغ کې څه دې پخه کړي دي؟ روژه ماتي کې څه خوري؟ بچون میں وہ یو هاي بڑا بچون میں وړه بچون دي دغه غوښه شته دغه هر څه شته یوسه دا وکړه دا ته هم ژاړې. ای صاحب سړی ماشئ روژه ماتي کې څه پخه کړي دي؟ ولا کتر جا مسافر چې خو یو 50 ساعت دغه د غوښه هر څه شته پکې واخله. در غراب را غای در امین امین. څه دې پخه کړي روژه ماتي ته؟ غوښه ولې؟ واکه چې شل په وګټلې نه ده واکه. خدای خو مهربان دی که نه؟ الله غفور رحیم. الله دې کوي الله. ای صاحب سړی ماشئ ته راشه دلته څه دې پخه کړي روژه ماتي ته؟ روژه ماتي څه پخه کړي دي؟ لږ نږدې شه څو روپۍ دې ګټلي؟ څو روپۍ؟ دا ما اویا
دې کې غوښه هر چې شته بس وړای صحیح ده دا د خاډ راوته ایسا السلام علیکم ستړي مشه چې مو کول تر اوسه ولا ته اوس پرې لختي صاحب کولای لختي مو صفه کول څونه تنخواه ده 15200 روپۍ گزاره پې کېږي ولا خو نه کېږي خو بیا هم کله مو کور ته غوښه وړې ده نه رښتیا ووایه ولاګه مې وخستې الله اکبر خدای دې کار وکړي دوه او نفره ګلاب واخله هغه یو بالا او کدا ته ورکدان دې مې ګرځي دی ته هم ژاړې زه هم ژاړم قدر منونکو تاسو ول د موږ سره دا مستحق خلک دا خلک وو چې اشره ما پوښتنه کوله دوی به 70 روپۍ 100 روپۍ یا 1.5 روپۍ ګټلې وي هغې باندې مې کور ته اوس یا به ډوډۍ اخیسته یا به بل شی اخیستل دوی د غوښو او دغو شیانو نه ډېر لرې پاتې وو الحمدلله خو بیا ستاسو نور برکت ده چې داسې خلکو سره کومکونه مرستې کېږي او دوی بخار کې دي سختې خورۍ کوي مزدورۍ کوي بیا هم خپل وطن خپل بېوزلو سره دوی کومکونه مرستې کوي زه ځانګړې مننه ترې کوم کور مو ودان ستاسو حق هغه دی تر مستحقو خلکو ورسېدلو انشاءالله ټول به دعاګانې درته کوي موږ هم دعاګانې درته کوو چې کور مو ودان الله دې درنه قبول او منظور کړي او په نورو هېوادوالو باندې هم غږ کوم چې راځئ دا د خیر په کار کې موږ سره برخه واخلئ تر ټولو بهترین وخت همدغه روژه ده او د روژې مازدیګر څومره دغه فامیل ورته خوشحاله وي په دې کې موږ مخکې مو تاسو په ویډیو کې ولیدل چې غوړي مو ورته واچول هر رقم شی پکې و بیا هم ځانګړې مننه کوم هغه ورونو نه او خویندو نه چې موږ ته کومکونه مرستې کوي دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې خوا درته غواړم زه هم ژاړم غرونه